د کتاب له سپېڅلو پاڼو. د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې د اوسني شام یعنی یرموک دریاب په غاړه د اسلامي لشکر او رومي لشکر تر مابین تاریخي جګړه وسوه. په همدې جګړه کې د 5 هیوادونو عیسوي لشکرونه د مسلمانانو په ضد وجنګېدل. د اسلامي لشکر سالار حضرت عبیده بن جراح و. د سعید بن عامر رضی الله عنه په مشرۍ کې دوهم لشکر د مرستې لپاره میدان کې موجود و. په اسلامي لشکر کې د مجاهدینو تعداد 6,000 او د رومي لشکر تعداد 2.5 لکه و. دا د اسلامي تاریخ هغه جګړه وه چې 100,000 عیسویان یې پکښې مړه او 4,000 جلیل القدر صحابه کرام پکښې شهیدان سول. د 200 صحابه کرامو سترګې پکښې ضایع سوې او ځینې ټپي سوې. صحابه کرام د تل لپاره معیوبه سول. بالاخره اسلامي لشکر رومي لشکر ته عبرتناکه ماته ورکړه. د رومي لشکر سالار هرقل له انطاکیه څخه د قسطنطنیې عیسویانو ته پناه یوړه. د وروستي ځل لپاره یې د شام په طرف وکتل او دغه الفاظ یې ادا کړ: ای د شام خاورې، زما وروستی سلام قبول کړه. زموږ ښکلې مځکه د دښمنانو لاسته ولوېده. د کتاب له سپېڅلو پاڼو.